وزیر صاحب ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو خپل وخت راکړ. ولسمشر ویلي و چې د یو شمېر طالب بندیان به خوشي کېږي او ورځ یې ورته ټاکلې وه خو خوشي نه شول. داسې ولې؟ د زندانونو پروسه روانه ده، درېدلې نه ده او په مناسب وخت کې به دا کار کېږي. اما ولسمشر فرمان صادر کړی او په فرمان کې اته ورځ هم ټاکلې وه، نو ولې په هغه ورځ یو شمېر طالب بندیان خوشي نه سول؟ او بل دا خبرې هم کړې وه چې 1500 طالب بندیان به د ښه نیت لپاره چې د افغان حکومت لخوا نه خپل ښه نیت وښیي هغه به ازادوي او دا به پړاو په پړاو کېږي، خو هېڅ اته دا پړاو پیل سوی نه دی. خبره په څه کې ده؟ پړاو پیل سوی دی، د رئیس جمهور د فرمان سره هر څه پیل سوي دي، دې خوا ته هر څه پیل سوي دي او روان دي او دا چې معین تاریخ یې پکښې ټاکلی دی دا د رئیس جمهور اراده یې ښوله چې په کلکه غواړي چې دا کار وکړي، خو مقابل لوری هم باید ځینې قدمونه دي چې هغه واخلي او دا پروسه د دې خوا روانه ده. د دې خوا نه نو څنګه روانه ده؟ ورځ ورته ټاکل سوې هغه هم په فرمان کې، خو په هغه ورځ بیا بندیان خوشي نه شول. دا یوه اوږده پروسه د ورځې به څه ستونزې دي پکې؟ ستونزې هغه شیان دي چې تاسو یې په رسنیو کې اورئ او د تاوتریخوالي د کچې پورته تګ یو د ستونزو څخه دی چې باید دا کښته راوړه سي او پورته یې ونه وړه سي. نو ولې هغه اجرایي کارونه چې دي هغه موږ روان یو، خپل کارونه کوو، موږ ورته تیار یو. یعنې دا چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي کچه پورته سوې ده همدې لپاره تاسو د طالب بندیانو د خوشي کېدو پروسه مو لیک ټاکنې کړې ده، یعنې خبره ټوله د همدغه په تاوتریخوالي د کمښت باندې ده. تاسو غواړئ چې تاوتریخوالی کم سي؟ تاوتریخوالی کمېده یو ضروري شی دی، اقلا پورته دې نه وړي، دغه حد نه چې وو د هغه څخه دې پورته نه وړي. دا د افغانستان د ولس غوښتنه ده او د افغانستان دولت د ولس نمایندګي کوي او د هغو په غوښتنې باندې به خامخا ټینګار کوي. ولې پروسه موږ درولې نه ده او پروسه روانه ده، ولې مقابل لوری باید خپل نیت او اراده وښیي. څه وخت هغه بندیان خوشي کوئ؟ موږ په پروسه هر ګړی شروع کولی. څه ته منتظر یاستئ؟ منتظر نه یو. خبره دا ده چې ورسره باید نور اقدامات وسي، چې ورسره خبرې شروع سي او طالبان اقلا دې ته خپل نیت وښیي، خپل اراده وښیي چې د دې پروسې سره ملتیا کوي. او که دوی داسې ښیي چې د سولې پروسه ورته مهمه نه ده، یوازې زندانیان غواړي چې آزاد سي، هغه بیا یو جلا خبره. تاسو څه فکر کوئ؟ یعنې طالبان دغه پروسې ته ژمن نه دي؟ زما هیله دا ده چې دوی د ژمن وي، ولې چې وعده یې کړې ده او کاغذونه امضا کړي دي. زما فهم او زما هیله دا ده چې دوی دې باید ژمن وي. طالبان وایي چې کله چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه کېده هلته امریکا په هغه هوکړه کې ورسره ژمنه کړې ده چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د 15,000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لپاره به لاره حسانوي، لاره به جوړوي. یعنې طالبان همیشه د امریکا خبره کوي چې امریکا ما سره ژمنه کړې. ګوره تاسو چاته وایي چې زه په دې کار کې در سره مرسته کوم، دا ژمنه ده که نه ده؟ هغه سند دا چا په اختیار کې دی، لیدلی سو هغه کلمات هر څوک تعبیرولی سي، شاید دوی به تعبیر متفاوت کړي، ولی دا پکښې لیکلي دي چې هر قدم مشروط دی په یو کار پورې چې دوی وکړي. او دا چې دوی وایي چې موږ تسهیلوو یا په دې کې برخه اخلو یا پشتیباني کوو د دې پروسې، دا هغه تعهد نه ښیي چې زه یې کوم. دوی وایي چې موږ مرسته کوو د دې پروسې سره چې دا کار ترسره سي او دا کار د افغانستان دولت مربوط دی او اوس باید هغه قدمونه واخیستل سي او دوی باید دا خپل اراده او خپل توان وښیي چې تاوتریخوالی کښته راوړلی سي، سولې ته خواته قدمونه اخیستلی سي او کوي دا کار. اما دلته د طالبانو دلیل او یا هم استدلال دا دی چې ما سره امریکا هوکړه کړې ده او امریکا ویلي دي چې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره به دا 15,000 طالب بندیان خوشي کیږي. تاسې څه وایي؟ زه وایم چې 15,000 نه ټول بندیان به خوشي سي. د یو پروسې د یو کامیابې د سولې د یو کامیابې پروسې په نتیجه کې باید ټول زندانیان خوشي سي. ولې یوازې 15,000؟ خو راځئ چې پروسه مخته یوسو، نتیجه یې همغه ده. که څوک دا پروسه ټکنۍ کوي د هر شي د درېدو مسؤلیت د هغو په غاړه دی. موږ خپل د خوا څخه هم اقدامات کړي دي، هم په کاغذ باندې مو لیکلي دي، هم اجراات مو شروع کړي دي، تیار یو، ولې دوی دې هم دا پروسه نه دروي. که چیرې امریکا له تاسو نه وغواړي بیا څه کوئ؟ امریکا سره موږ خبرې کوو. امریکا د دې پروسې کې شامل ده او همغه د تسهیل رول چې دوی ویلي دي هغه اوس هم دوی پکښې لګیا دي، کار کوي. موږ ګډ مشترک کار کوو هغې باندې، ولې د تسهیل او د کار د ترسره کولو دوه جلا رول دي. را بسم سرې کرښو ته
د انس حقاني خوشي کېدل او ناخوشي کېدل دا هم افغان حکومت لپاره سره کرښه وه. همداسې د بندیانو د مخکې به ولسمشر ویلي و چې بندیان به هغه وخت خوشي کېږي کله چې بین الافغاني خبرې پیل سي، یعنی اول د پیل سي بیا به د بندیانو د خوشي کېدو په اړه به مذاکرې او بحثونه کېږي. خو انس حقاني هم آزاد څه او اوس خبرې په دې روانې دي چې مخکې له بین الافغاني خبرو نه به بندیان ازادېږي، یعنی څو سرې کرښې ړنګې سوي دي. خبره دا ده چې د افغانستان د ولس غوښتنې چې په لویه جرګه کې بیان کړي او په کاغذ باندې پرېښولې، د افغانستان ولسمشر هماغه تعقیبوي. هر کار چې د هغه شیانو ته د رسېدو لاره خنډ کړي، هغه نه پرېږدي چې مانع جوړ سي د هغې څخه. او دا چې سره د دې پوهېدلو چې د ځینو زندانیانو ازادېده، د خاصو اشخاصو ازادېده، په ولس کې ډېر طرفداري نه لري. اوان تاسو ته سرې کرښې وي. بیا هم د سولې د پروسې دپاره دا یوازینۍ خبره دا ده چې دا ښیي چې ولسمشر د سولې پروسې ته متحد دی او د سولې راوستو ته ژمن دی او غواړي چې سوله راولي، او هر قدم چې تر اوسه اخیستل شوی دی مثبتې پایلې درلودلې دي. خو دلته یو بله اندېښنه بیا په خلکو منځ کې دا را پیدا کوي چې کله له یوې سرې کرښې نه تېر سولې، په راتلونکي کې به له نورو سرو کرښو نه هم شاید تاسې تېر سئ. دغسې نه ده؟ نه، په سوله کې تاسو مجبور یاست چې خبرې وکئ، بحث وکئ، او تاسو ته مهمه دا ده چې آخري نتیجه لاسته راوړئ. سوله راځي افغانستان کې، یو داسې سوله چې دلته همیشه دپاره سوله وي، دا راځي که نه راځي. لوی هدف په نظر کې نیسئ، کوچني قدمو کې مجبور یاست کله کله دا ومنئ چې زه یو اضافي قدم اخلم د دې لپاره چې هغه هدف ته نږدې سم. برته راځم د بندیانو د خوشي کېدو مسلې ته. کله چې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه وسوله، نو د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره د طالب بندیانو خوشي کېدل اساسي شرط دی. اوس دا په پیل کې چې تر اوسه پورې دا پروسه لا پیل سوې نه ده، دومره جنجالونه دي، نو داسې فکر نه کوئ چې بین الافغاني خبر به له جنجالونو او له ستونزو ډک وي؟ همداسې نه ده؟ موږ هېڅ وخت نه دي ویلي چې د سولې پروسه به ډېر اسانه کار وي او موږ په دې پروسه کې داخلېږو. دا اسانه کار دی، په دې داخلېږو، په دې مخ ته وړو چې دا مهم کار دی او دا د افغانستان د ولس لپاره ډېره حیاتي مسله ده. سخته به وي، بحث به شدید وي، سخت به وي، ډېر سخت تصمیمونو ته به ضرورت وي لا مخکې چې ولاړ شو. او بل هر کار په شروع کې سخت دی، یو وارې چې دا پروسه مخ ته ولاړه سي، بیا هیله دا ده چې لږ اسانتره به وي او سخت تصمیمونو ته ضرورت دی. دا معلومه ده چې دا ډېر اسانه کار نه دی. بین الافغاني خبرې ننګونکې بولئ. تر ټولو لویه ننګونه به تاسو لپاره څه وي؟ تر ټولو لویه ننګونه دا ده چې پروسه په مثبت شکل پای ته ورسیږي او هغه پایلې چې ورڅخه غواړو هغه لاسته راسي. د پروسې ساتل او مخ ته وړل دا هماغه شی دی چې تر ټولو مهم دی او باید هغه کوم ځای ته چې غواړو ورسیږو هغه ته ورسیږو. په لارې کې دا پروسه خنډ نه سي، ونه درېږي، منحرفه نسي. دا هغه مهمترین مسایل. د بین الافغاني خبرو یادونه مې وکړله. ټاکل سوی چې ډېر مخکې له طالب سره افغان مرکچي پلاوی باید جوړ سوی وی. د دغه پلاوي د جوړښت کار چیرته رسېدلی؟ پلاوی جوړ سوی دی، آماده دی، او نه تنها پلاوی بلکې ټول میکانیزم آماده سوی دی چې د رهبري شورا ده او د مذاکرې ټیم دی او مشورتي شورا ده چې هغه یې واسع شورا ده د دې لپاره چې د افغانستان د ولس ټول خلک په هغه کې نمایندګي او شمولیت ولري. دا ټول میکانیزم به یو ځای کار کوي. په پلاوي کې څو کسان دي او د ښځو برخه به څومره پکې وي؟ په پلاوي کې 15 کسان دي، د مذاکراتي ټیم کې 15 کسان دي او ښځې په کافي حد کې حضور لري. هلته تقریبا یوې 3 ته نږدې. د افغان حکومت غړي او یا هم چارواکي به هم پکې وي؟ بله. څومره؟ هغه اکثریت نه دي، کافي حضور د هرې خوا څخه حضور لري. د افغانستان دولت د خوا څخه به هم یو تعداد کسان پکې. راځئ په کور دننه د سیاسي جنجالونو ته په کتو سره داسې فکر کوئ چې یو شمېر مطرح سیاسي ډلې د کوم پلاوی مو چې تاسو جوړ کړی له دغه جوړښت او ترتیب نه دوی خوښ دي؟ سلا مشورې سوي دي؟ سلا مشورې د ډېر وخت څخه روانې وي، نومونه د دوی سره شریک سوي دي او د دوی د خوا څخه نمایندګي په دې هیات کې وجود لري، په دې ټیم کې په کافي حد کې نمایندګي وجود لري او دوی هم د پروسه د دې پشتیباني کوي
او په 15 کسو کې تر هغه اندازې پورې چې ممکنه وي چې ټولې خواوې شامل کړي په بهترین شکل سره شامل دي او شمولیت یوازې د مذاکراتي په ټیم کې نه دی دا باید په ټول میکانیزم کې په نظر کې ونیسو چې ټولې خواوې په دې ټول میکانیزم مطمئن یې ډاډه یې چې مطرح سیاسي ډلې د دغه پلاوي له جوړښت نه خوښ دي دا د نن ورځې ضرورت دی او د افغانستان سیاسي رهبران دغومرې پوخوالی او تدبیر لري چې د وخت د ضرورت سره مطابق حرکت وکړي او هیڅ یو د دوی خیله نه کېږي چې خپل د نمایندګي د شاملولو دپاره ټوله پروسه مختله نه کړي او نه یې کوي که داسې وګڼو چې د طالبندیانو د خوشي کېدو مسله حل سوې ده پلاوی ټاکل سوی دی کله چې له طالبانو سره د سولې خبرو میز ته کینئ په څه به اول بحث کوئ هغه لومړنی بحث به مو څه وي اجنډا باندې به تر مخه د هیئت د رتلو تر مخه به رهبري اجنډا ټاکي او هغه اجنډا مطابق به دوی ته هدایت ورکول کېږي چې تاسو چې په اول دور کې یا په اوله ناسته کې په کومو موضوعاتو به خبرې کوئ او تر کومه حده پورې صلاحیت لري چې په هغې باندې خبره د اجنډا سوله اجنډا مو ورته ټاکلې ده چمتو سوې ده بلې اجنډا موضوعات لیست سوي دي ولې باید د هغې منظوري د رهبري د خوا څخه وسي کولی سي ووایي چې په دې کې کوم موضوعات دي هغه موضوعات چې تاسو بار بار اورېدلي دي ضرورت دي د یو سولې په پروسې کې کوم ضروري شیان چې دي هغه پکښې شامل دي بیا هم زه د مثال په طور یو شی وایم مثلا اوربند موضوع ده دا یو شی دی چې باید بحث ورباندې وسي ولې بیا هم دا ټول د رهبري په منظوري پورې اړه لري او تر هغه وروسته به هغه لیست نهایي کله چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه وسوله نو زلمی خلیلزاد ډېر هیلهمند دی که چیرې بین الافغاني خبرې پیل سي نو په راتلونکو 3 میاشتو کې دې ته هیلهمندي ښیي چې دغه پروسه یوې پایلې ته ورسیږي تاسو ورته څه فکر کوئ زه په یو مشخص تعداد د ورځو یا په دې باندې خبره نه کوم د سولې پروسې کله کله اوږدېږي کله ژرتره کېږي هیله او کوښښ مو دا دی چې څومره ژر کېدلی شي دا پای ته ورسېږي ولې همغه پروسه چې دوی شروع کړې وي نیم کال وخت یې واخیستی دا سړی نسي ویلی چې دا سبا به پای ته رسېږي ولې څه چې ویلی څو چې زموږ د خوا څخه تیار یو چې دا پروسې کې شامل سو په قوي نیت په قوي اراده او پوره توان یې لرو چې شاته مخته تاسو همدغه بین الافغاني خبرو پیل ته څومره خوشبین او هیلهمند یې زه تر واقعبین یم پوهېږم چې مشکلات شته سخت موضوعات دي مسایل زیات دي پروسه ډېره حساسه ده خطرونه ورته موجود دي ولې په عین حال کې خوشبینه یم چې دا کار کېدلی سي ولې چې افغانان ټول دې ټکي ته راغلي دي چې نور د وینې تویېده بس دي